دی کنه نو دا خو پراته کور دی دا سکول نه دی داسې غټ ورېدلو وایي زمونږ د سکول ورکې غټو او زمونږ د سکول مخې ته خو جوار نه و داسې غټ غټ جوار ولاړ دي پکې ولې دا خو شپږ میاشتې شپږو میاشتو کې د خلکو غټ غټ بچي کېږي او ته وایې چې جوار نه بس دی اخري به یو دغه وکړو مړي ته چې کله دا زنانه جاړي نو په دې انداز باندې ورته جاړي یوه نیمه بیخي پکې ځان د کټون نه راغورځوي نو هغه بیا داسې کوي وایي یا خدایه یا خدایه یا بره په دې بره علاقو باندې اکثر داسې کېږي دا زنانه د خپلو ماشومانو ته وایي یاره تاسو دا چیلې ګډې بیزې وشړئ خو خیال ورته کوئ په پردو جوارو ورنشي نو د هغوی خو ورته بیا خیال نه زه به خپله د دیرم خیر دی نو ټنشن د هغوی ورته بیا خیال نه نو هغه زنانه ورته د کور نه اواز کوي یا ماشومانو ته وایي دا مرګري فرمایش کوي د ټکر आवाज وکنو هغه باندې بلګه ټرای وکړو وې زړه مې د شګو سرته نور دې نو او د بلتان باران نبینه او اخر بپړ مخیر را پریوزمه یا د جانان غم زه د روغلې ونه کړمه کابل ته مه وایه چې یا د خاورو لاندې دې پراته ښایسته مخونه او چې اول مرګ وی او بیا ژوندون وی که نه او چې را معلوم وی د پردو خپلو نیتونه او کډې به چېرته ګرځوي نه د باران شپه دی په بیابان شپه ده د مسافرو دی پسې بل یو ډایلاګ دی وہی काजल मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ मैं किसी और से शादी करूँगी नहीं राजा ऐसा मत बोल राजा ऐसा मत बोल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ I love you राजा I love you I love you ټول د ګلزار علم صاحب आवाज دی چې او د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدی شي کنه ستا د سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي کنه داسې عظیم بنیری د عظیم خان دی دیر والا هغه وایي چې اسکول ته لاړه پهلکانو یې زړه ولګاوله اسکوله څومره بختورې چې څه ښایسته دي هغه تا ګیر کړي دي د وړې ماجرې لاس مه وهه وربل باندې لاړه نشي مړه شي لا جنګ دی پر کابل باندې بل یو ډایلاګ دی د پښتو وایي دلربا ته د سپی سره بلکل سپی ښکارې سپی لالا هم ستاسو خور یم بل څوک نه یم هم ستاسو خور یم بس دلربا چې د نن نه بعد ما ته رارانوه او کومه جینۍ چې د خپل خاندان نه بغاوت وکړي که نه هغه د مرګ قابله شي د مرګ نو مې وجنی که نه لالا ومې وجنی که نه زه د مو پرېښي یم ومې وجنی که نه
کفایت شاه وایي چې او سنادانې وه څومره ښکلی وخت و زه چې به تاسو کره شپوله درتلم هغه د پټ پټونې لوبې ټوکې ستاسو کالې له باکې سوله درتلم او زرڅانګه وایي چې وای خلک فتګو باندې ولې سره نه ده که نه راشه ماما زوی د لیونه ده راشه ماما زوی د لیونه ده او واحد ګل یو زوړ سنګر دی قیسې مې به کولې نو هغه وایي چې هو یو قصه درته کوم د ګل فرنګه او چې د لرې شي د خوږ زړګي نه زنګه یا د اکبر په زمانه کې زما لالا او سراسر دې خبره وماله والا او بل یو ډایلاګ مې مخې ته راغی د جدا رانه جانان د ډرامه ده نو په هغې کې چې جهانګیر کله مړ شي نو نادیه ګل په هغې کې سر پروت وي نادیه ګلو ته بیا چغې وایي نو هغه ته په دې انداز وایي وایي خسته خسته سترګې وغړوه خسته 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 تابعدار ملګري د خالد یاسمین د خندا فرمایش کوي خو کوشش به وکړم وای که د غم په ما انبار شي پروا نشته که د غم په ما انبار شي پروا نشته د ګلونو لاندې څانګې نه ماتېږي دوی زمونږ د چینل یو ویډیو وه جانانې م را سره پکې د سکول ویډیو ده نو هغوی بار بار وایي چې یاره ته هغه فاټ پکې وکړه نو هغه چې مونږ څنګه لکه شپږ میاشتې پس سکولونه کولی شي نو مونږ پکې سکول ته راشو چې سکول ته راشو نو بیا رانه سکول خطا شوي او نه نه بس راشه ده